په سعودي عرب کې د مطب بن عبدالله په نوم شهزاده حکومت ته د $1 بلین ورکولو په بدله کې له زندانه خوشي کړل شوی دی. 15 کلن مطب د سعودي عرب د پخواني باچا عبدالله زوی دی چې د 1 درجن نورو شهزادګانو سره د اداري فساد په تور نیول شوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا لخوا د یو نوي بالستیک توغندي په ازموینه خپله جوړه فکرمندي ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر ګینګ شوانګ د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې باید ټولې خواوې د سیمې د امن او قراري لپاره له احتیاطه کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل سپیناوی کړی چې شمالي کوریا ته د داسې توغندي د ازموینې اجازه نشته. چین په دې ژوره فکرمندي څرګندوي او مخالفت کوي. شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دوی نوې بالستیک توغندۍ تر امریکا مزل کولی شي. په میانمار کې د چهارشنبې په ورځ د کیتولیک عیسایانو د مشر پاپ فرانسوا د وینا اورېدلو لپاره 1.5 لاک خلک راټول شوي وو. نوموړي په دغه خبرو کې د هیواد په بودایانو ټینګار وکړ چې دغلته د قراري او روغې جوړې لپاره خپل کردار ولوبوي. پاپ به د نومبر په 13 نیټه بنګلادیش ته سفر کوي.